زموږ نن وغوښتل چې د لوی امپراتور د لوی فاتح او د افغانستان او سیمې نومیالی مجاهد او غازي سلطان محمود غزنوي مزار ته حاضري ورکړو. نو دلته راغلو، زیارت هم وکړو، همدارنګه دلته د دغه مزار شاوخوا کوم تاسیسات دي هغه مو ولیدل. که څه هم دغه کوم حالت چې و هغه ځورونکی و، او ځکه تېرو رژیمونو کې دغه برخې ته هېڅ توجه نه ده سوې. باید دلته د تاسیساتو د ناستې ولاړې او د خلکو د ګشت و ګذار لپاره باید لازمي اسانتیاوې برابرې سوې وای، خو نه وې. نو موږ به توجه کوو دغه برخې ته. اطلاعات و فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د محمود غزنوي په ژوند، کارنامو، لاسته راوړنو، فتوحاتو او فرهنګي او علمي کړنو باندې چې دوی لري او موږ ته پرېښي دي، د هغو د ارزونې او همدارنګه نوي نسل ته د هغوی د معرفي په باره کې یو سیمینار موږ ولرو. دارنګه د غزني او د افغانستان د یو بل لوی عالم، نابغه، فیلسوف ابو ریحان البیروني په رابطه هم اطلاعات و فرهنګ وزارت په پام کې ده چې یو نړیوال علمي، ادبي او تحقیقاتي سیمینار ولري چې په هغو کې به د سیمې په کچه د ګاونډیو هېوادونو د مشهورو علمي مراکزو، جامعاتو نه په هغه کې هغه متخصصین او استادان برخه لري. په تېرو کلونو کې غزني د اسلامي ثقافت د پلازمینې په شکل باندې منتخب شوی و او دلته تقریبا په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي. خو اوس یې موږ دلته د تاریخي ابداتو هغه وضعیت وکتو، د تاریخي سیمو، نو هغه ډېر ځورونکي و. نو فکر کوم چې په دې کې ډېر غدر و خیانت شوی ده. نو اسلامي امارت متحد ده چې د خپلو دغو تاریخي سیمو، ابداتو، اثارو د خوندیتوب لپاره توجه وکړي او بیا په خاص ډول د غزني ښار او اطراف چې هغه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته ډېر اهمیت لري، هغه ته به توجه کوو. همدارنګه د تېرو 20 کلو په اوږدو کې غزنی د جهاد او مقاومت یو مهم مرکز و. ډېر زیانونه یې لیدلي دي، ډېر د مېړانې او د غیرت و اتلولۍ داستانونه لري. نو موږ د نوي ریاست جهادي ارزښتونو په مټ به انشاءالله تعالی د غزني ولایت د دغو قهرمانیو، د دوی د مجاهدینو، د اتلانو هغه سوانح او د خلکو د همکارۍ، همدارنګه دښمن ته د اوښتو تلفاتو او د هغوی د شکستونو هغه مستندات، فلمونه، صحنې دا جوړوو او د تاریخ پاڼې ته به یې اچوو انشاءالله تعالی.